زما نوم شیرباز خان دی د ګربز ولسوالۍ اوسېدونکی یم بالخل په ګربز کلي کې اوسېږم مونږ خپله چې ځو که نه دلته 3 خونې لري مونږ ته دوی چې دي یوه دا کار مؤثره کړي دو د بله چې دو خپله په شخصي لګښت باندې وخوستېدو او بله چې دا هم دولت روکړې دي که مونږ دا کې چې کرو په د 2 خونې کې مو بدرنګ کرلی وو په د بل کې مو تیره ترۍ ورته وایي دا مو کرلې وه او هېڅ بالخل مو د ژمي موسم کې ټماټر یعنې بنجان په کرلي دي په راتلونکي فصل کې مطلب مونږ بیا هم د دغه ته ډېر مطلب بودرنګ ډېره ښه نتیجه پکې ورکوي چې مطلب ډېر سهولت دی یو خو اسانتیا ده موږ سره تقریبا دغې شنې خونې کې تقریبا 40-50 کسان مصروف کړي دي لکه دا کې کلیوال شول همداسې ملګري شول او مونږ په میل خو ستر دی تقریبا یوه خونه چې دو تقریبا په 3 ورځې بعد 80 منه بیا 3 ورځې بعد 80 منه تقریبا 15,000 په پیرا کې مونږ په دوی باندې ګټو په یوه خونه باندې چې دا که ټولې سره جمع کړو تقریبا یوه خیمه چې دو یوه خونه چې دو 80,000 1 لک روپۍ 1.5 لک روپۍ کې خو چې دا خو موسم پرې فرق لري چې مطلب کیم ښه موسم وي کیم غاوي دا پرې فرق لري اوس په ژمي کې مونږ مکمل بنجان کرلی دي په دې شنې خونې کې اوبه سیسټم چې دی که نه مونږ خپله مرسبل ته جوړ کړی دی ټانکۍ دغې دولت ته جوړې کړي دي دا کار مؤسسې لره چې د اوبو سیسټم د مرسبل شول دا مونږ خپله دي خپله مو سولر ورته لګولی دي تقریبا 4 انچه مرسبل لرو 1 انچه مرسبل هم لرو مونږ خپله د دې سړې خونې د شنې خونې د ګرین هاوس کوم څنګ کې مطلب د مالټې بوخشه د امبلیکونو بوخشه ګوپي شول مطلب جرجیر شول میلی شولې او داسې نور هم په دې کې مونږ ترې ګټه اخیستلی شو مونږ خپله پمیل چې دی مطلب مونږ پمیل چې دی ډېر ستر دی او بیا مونږ ته خپل بازار نه څه دو مونږ یې سپېره هېڅ شی سبزي نه دو راوړي مخکې مو چې راوړل خپله سبزي اوبه و نه وې سیسټم مو نه و برابر کړی تقریبا 3,000-4,000 خالي مونږ سبزي وروړله بازار نه بنجان شول ټماټر شول کچالو شول په دا باندې مطلب 3,000-4,000 روپۍ رالاګېدل اوس الحمدلله مونږ ته بیا د هېڅ نوي موسم کې د ژمي سیسټم کې مونږ ته یې سړه خونه جوړه کړې ده د کچالو لپاره بیخي زیات مطلب ډېر ظاهره تقریبا 80,000 دی که 80,000 ټنه الوګون دی ظاهره کولی شي تقریبا دا د NHP مؤسسې جوړه کړې ده د زراعت څخه هم ډېر ښه شولې چې موږ سره په دې برخه کې ډېر همکاري کړې ده خو بیا زه هم وایم چې مطلب موږ سره په د راتلونکي د خوست کې چې دو مطلب د شنې خونې شولې د کچالو زرزمینۍ مطلب سړې خونې شولې دې کې باید زراعت ډېر پرمختګ وکړي موږ سره په دې کې ډېر کار وکړي تقریبا مونږ خپله افغانستان صدارت دغه دي سبزۍ دي سوب کتوب مونږ سفیره په دې باندې